السلام علیکم. نن ورځ به د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په جریان کې سل مهم فعلونه یا کارونه چې حتما مو باید زده وي په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو 100 wichtige Verben یعنی سل مهم فعلونه یا کارونه. نو د نن ورځې درس به وي لکچن 31 یعنی 11 درس. په 11 درس کې به 100 wichtige Verben یا سل مهم فعلونه جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو دا درس ډیر مهم ده. راځئ شروع کوو. Ankommen یعنی رسیدلو ته ویل کیږي یا arrive. Ankommen یعنی رسیدل. Ankommen یعنی رسیدل. ورپسې ده fragen یعنی سوال یا پوښتنه کول. سوال کول یا پوښتنه کول. او په انګلیسي کې ورته ask ویل کیږي. دلته ورسره د پښتو ترجمه او په لاندې هایلایټ کې ورسره د انګلیسي ترجمه لیکل شوې ده. نو fragen پوښتنې کولو یا سوال کولو ته ویل کیږي. همدارنګه baden حمام کول یا غسل کولو ته ویل کیږي. د لاندې ورسره د انګلیسي ترجمه ده baden. همدارنګه werden اراده کولو ته ویل کیږي یا غوښتل یا یو څه جوړېدل یا become or to get. نو werden غوښتلو یا اراده کولو یا یو څه جوړېدلو ته ویل کیږي. همدارنګه anfangen یعنی شروع کول یا begin په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. anfangen یعنی شروع کول. همدارنګه glauben یعنی باور لرل یا اعتماد لرل یا هم belief په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. نو glauben اعتماد لرلو یا باور لرلو یا یقین کولو ته ویل کیږي. همداشان brechen استراحت کولو ته ویل کیږي یا وقفې ته ویل کیږي یا هم break یو څه استراحت کوي یو څه آرام کوي یا وقفه لري هغه ته brechen ویل کیږي. brechen. همدارنګه putzen پاکولو یا clean ته ویل کیږي. پاکول یا یو څه صفا کول یا putzen یعنی په جرمني ژبه کې ورته وایي. همدارنګه kaufen اخیستل یا پیرودلو ته ویل کیږي. kaufen په انګلیسي کې ورته buy ویل کیږي. kaufen اخیستل یا پیرودل. همدارنګه telefonieren یعنی ټلیفوني اړیکه نیول یا چاته ټلیفون کول. په انګلیسي کې ورته make a phone call یا په جرمني ژبه کې ورته telefonieren ویل کیږي. telefonieren. همدارنګه können یعنی توانیدل د یو کار وړتیا لرل یا can able to په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. نو په جرمني ژبه کې ورته können یعنی د یو کار وړتیا لرل ورته وایي. همدارنګه schließen یعنی بندول یا تړل. په انګلیسي کې ورته close ویل کیږي. نو schließen بندولو یا تړلو ته ویل کیږي. همدارنګه kommen راتلل یا رارسېدلو ته ویل کیږي یا come یا arrive. نو kommen راتللو ته ویل کیږي. kommen رارسېدل. همدارنګه kochen پخولو ته ویل کیږي یا کوکته په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. kochen یعنی پخول. kochen. همدارنګه korrigieren یعنی اصلاح کول یا صحیح کول یا correct په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. korrigieren یعنی اصلاح کول یا صحیح کول. همدارنګه weinen یعنی ژړل یا فریاد کول یا cry په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. نو weinen څه ته وایي؟ فریاد یا ژړل ته ویل کیږي. weinen. همدارنګه schneiden پرې کولو قیچي کولو یو څه پرې کولو ته ویل کیږي یا cut په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. نو schneiden پرې کولو ته ویل کیږي. schneiden. همدارنګه tanzen یعنی رقص کول یا غورځېدلو ته ویل کیږي یا dance ته وایي په انګلیسي کې. نو رقص یا غورځېدلو ته څه ویل کیږي؟ tanzen. یا څوک رقص کوي. tanzen. همدارنګه machen جوړولو ته ویل کیږي. اجرا کولو ته ویل کیږي. انجامولو ته ویل کیږي. ټول عیني مطلب ده یا make په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. machen.
همدارنګه zeichnen رسم کول ورته ویل کیږي یو څه ډرا کول ورته ویل کیږي ډرا په انګلیش کې ورته ویل کیږي رسم کول ترسیمول نو هغه ته zeichnen یعنی رسم کول همدارنګه träumen یعنی ارزو لرل امید لرل یو ډریم لرل یو خوب لیدل یو شی تصور کول یا ارزو ته سړی ورسیږي نو هغه ته träumen ویل کیږي träumen یعنی ډریم همدارنګه trinken یعنی څښل drink trinken یو څه څښل همداشان essen یعنی خوړل یا خوراک کول لاندې ورسره د انګلیش ترجمه ده نو essen betreten شاملېدل یا داخلېدل betreten یا enter betreten همدارنګه غادیرن یعنی پاکول ته ویل کیږي یا لمنځه وړل یا erase یا rub out نو غادیرن یعنی پاکول همدارنګه trainieren امتحان کول یا تمرین کول ته ویل کیږي یا train and practice په انګلیش کې ورته ویل کیږي نو trainieren یعنی امتحان کول تمرین کول trainieren همداشان existieren یعنی شتون لرل یا وجود لرل یا existence existieren همدارنګه erklären یعنی تشریح کول وضاحت ورکول یا explain په انګلیش کې ورته ویل کیږي erklären یعنی تشریح کول همدارنګه fühlen یعنی احساس کول یا feel احساس ته ویل کیږي fühlen همداشان beenden پای ته رسول یا تمامول یا end beenden end په انګلیش کې ورته ویل کیږي beenden یعنی په جرمني الماني ژبه کې همدارنګه vergessen هېرول یا له یاده وتل vergessen frieren یعنی frieren څه ته ویل کیږي یخ وهل یا کرل کېدل ته ویل کیږي یا freeze په انګلیش کې ورته ویل کیږي frieren په الماني ژبه کې ورته وایي همدارنګه ausstehen یعنی راپورته کېدل یا ویښېدل یا stand په انګلیش کې ورته ویل کیږي ausstehen همداشان gehen تللو ته ویل کیږي یا go په انګلیش کې ورته وایي gehen یعنی تلل hören یعنی اوریدلو ته ویل کیږي یا hear په انګلیش کې ورته ویل کیږي نو hören اوریدلو ته وایي همدارنګه helfen یعنی کمک کول مرسته کول یا په انګلیش کې ورته help وایي help په انګلیش کې ورته ویل کیږي helfen یعنی جرمني ژبه کې ورته وایي همدارنګه halten پورته کول ورته وایي نیول یا ساتل یا hold نو halten همدارنګه umarmen په غېږه کې نیول یا قبلول ورته ویل کیږي embrace په انګلیش کې ورته ویل کیږي نو umarmen یا ځینې کسان یې umarmen وایي umarmen یا umarmen یعنی umarmen په غېږه کې نیول یا قبلول لاندې ورسره په انګلیش ترجمه ده همدارنګه lachen خندېدلو ته ویل کیږي یا خندا کول lachen یا laugh په انګلیش کې ورته ویل کیږي laughing lachen په جرمني ژبه کې خندلو ته وایي همدارنګه lernen یعنی زده کول یادول یا study کول مطالعه کول lernen یعنی یو زده کول لاندې ورسره په انګلیش ترجمه ده verlassen یعنی پریښودل یا leave په انګلیش کې ورته ویل کیږي verlassen یعنی پریښودلو ته وایي mögen یعنی خوښول یا like یا want نو mögen یعنی خوښول leben یعنی ژوند کول ژوند کول اوسېدل leben gucken نظر کول یا کتل یو څه ته نظر کول یا یو څه ته کتل یا look at gucken کتل یا لیدل
همدارنګه لیبن یعنی دوست لرل، مینه کول یا عشق کول یا love. لیبن یعنی دوست لرل. auswendig lernen یعنی د زړه له کومې زده کول یا learn by heart. auswendig lernen یعنی یو څه د زړه زده کول، ډېر کوشش کې کول چې هغه یو څه د باید زده سي، نو هغه ته څه ویل کېږي؟ auswendig lernen یعنی د زړه له کومې زده کول. auswendig lernen. همدارنګه verfehlen یعنی یو څه له لاسه ورکول یا مس کول. verfehlen یعنی یو څه له لاسه ورکول. brauchen یعنی احتیاج لرل یا ضروري ته ویل کېږي یا need په انګلیش کې ورته ویل کېږي brauchen. öffnen یعنی یو څه خلاصول، کولاول. öffnen لاندې سره د انګلیش ترجمه د open یعنی open. همدارنګه bezahlen یعنی پیسې پرې کول یا پیسې تادیه کول یا یو څه پیسې ورکول، نو هغه ته bezahlen ویل کېږي. abnehmen یعنی لرې کول یا وزن کمول یا remove په انګلیش کې ورته ویل کېږي، نو abnehmen وزن کمولو ته ویل کېږي. vorbereiten یعنی آماده کول یا چمتو کول یا آمادگی نیول. vorbereiten یا prepare په انګلیش کې ورته ویل کېږي. vorbereiten. همدارنګه ذهن یعنی کشول یا پول کولو ته ویل کېږي. دا په دروازو باندې هم لیکل شوی وي چې دا تاسو یعنی دروازه کش کوي د خپل ځان په طرف، نو ذهن کشولو ته ویل کېږي. drücken یعنی فشار ورکول یا press. drücken. regnen یعنی باران ورېدلو ته ویل کېږي. regnen یعنی regnen. همدارنګه lesen ویل یا لوستل یا read په انګلیش کې ورته ویل کېږي lesen. erinnern یعنی په یادول. remember یو څه شی په یاد پاتې کېدل، په یاد کول یعنی په ذهن کې ساتل. erinnern. همدارنګه mieten یعنی په کرایه ورکول. rent. mieten. همدارنګه wiederholen یعنی تکرارول. repeat دوباره تکرارولو ته ویل کېږي. wiederholen دوباره اورېدل، بیا تکرارول، بیا ویل. wiederholen. ورپسې ähneln معنا شباهت لرل، ورته والی یا resemble په انګلیش کې ورته ویل کېږي، نو ähneln شباهت ته ویل کېږي. همدارنګه respektieren یعنی احترام لرل یا respect په انګلیش کې ورته ویل کېږي. respektieren یعنی احترام لرل، یو چاته درناوی کول یا احترام. respektieren. ausruhen یعنی استراحت کول یا relax. ausruhen. همدارنګه zurückgeben یعنی واپس کول، بیرته سپارل یا return په انګلیش کې ورته ویل کېږي. return. zurückgeben یعنی واپس کول. همدارنګه fahren یعنی چلول یا drive کول. fahren. sagen یعنی ویل یا say یعنی ویل. sagen یعنی ویل ته ویل کېږي. suchen سپړل، لټون. search یا seek په انګلیش کې ورته ویل کېږي. search یعنی یو څه سپړل، د یو څه په اړه باندې جستجو کول یا لټون. suchen. ذهن یعنی لیدلو ته ویل کېږي، یو څه شی ویني. ذهن یعنی لیدل. verkaufen یعنی خرڅولو ته ویل کېږي، د لاندې یو سره د انګلیش ترجمه. verkaufen یعنی خرڅول. senden یعنی لیږل، یو څه شی چاته سینډ کول. senden. servieren یعنی خدمت کول یا serve په انګلیش کې ورته ویل کېږي. servieren. همدارنګه einkaufen اخیستلو یا شاپینګ کولو ته ویل کېږي یا shopping or to buy.
نو einkaufen اخیستلو ته ویل کیږي. Sehenswürdigkeiten anschauen. Sehenswürdigkeiten anschauen یعنی د لیدلو وړ سیمونه کتنه کول. هغه سیمې چې ډېرې مهمې وي هلته سیل کوونکي ځي چې هغه سیمه وویني نو هغو ته څه ویل کیږي؟ Sehenswürdigkeiten anschauen یعنی دا د لیدلو وړ سیمې نه کتنه ده یا د لیدلو وړ سیمې نه لیدنې ده یا to see sightseeing places په انګلیش کې ورته ویل کیږي Sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten anschauen. Singen Singen یعنی आवाज بلل یا سندره بلل یا آوازونه ته ویل کیږي یا singing. نو Singen Singen یعنی سندرې ته ویل کیږي یو څه شی سندره بلل. Schlafen Schlafen ویده کېدلو یا خوب کولو ته ویل کیږي Schlafen Schlafen Schlafen. همدارنګه sprechen sprechen یعنی خبرې کولو ته ویل کیږي یا speak sprechen sprechen یا ځینې کسان یې sprechen وایي sprechen وایي sprechen یعنی خبرې کولو ته ویل کیږي. stehen stehen یعنی درېدلو یا مناسب یا stand ورسود ته ویل کیږي. نو مناسب یا stehen یا درېدلو ته هم وایي. همدارنګه bleiben پاتې کېدل اوسېدل bleiben bleiben. schwitzen schwitzen یعنی خولې کېدل یا خوله کول د لاندې ورسره د انګلیس ترجمه ده schwitzen. یو څوک ډېر کار کوي ستړی وي ستومانه وي نو خولې کېدلو ته څه ویل کېږي schwitzen schwitzen یا ګرمي وي ډېره schwitzen. nehmen nehmen اخیستلو ترلاسه کولو یا to take ته ویل کېږي nehmen یا څه شی اخیستل. unterrichten 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 تدریس کول درس ورکول یا هم to teach. unterrichten 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 او یا هم ځینې کسان ورته unterrichten هم وایي unterrichten یا unterrichten درس ورکولو یا تدریس ته وایي. texten texten یعنی د متن نوشته کول یا د متن لیکلو ته ویل کېږي. همدارنګه danken مننه کول یا to thank someone. danken یعنی مننه کول یا د چا نه یا تشکري کول نو هغو ته څه ویل کېږي danken. همدارنګه nachdenken nachdenken یعنی فکر کولو ته ویل کېږي یا to think په انګلیش کې ورته ویل کېږي think لاندې ورسره لیکل شوی ده نو nachdenken فکر کولو ته ویل کېږي. همدارنګه reisen سفر کولو ته ویل کېږي یا travel. reisen یعنی سفر کول. ausmachen خاموش کول یا بندول یا turn off په انګلیش کې ورته ویل کېږي. verstehen یعنی پوهېدلو ته ویل کېږي پوهېدل یا متوجه کېدل یا understand پوه کېدل. verstehen یعنی پوهېدلو ته ویل کېږي. benutzen یعنی استفاده کول استعمالول یا use په انګلیش کې ورته ویل کېږي benutzen یعنی استفاده کول استعمالول benutzen. warten یعنی انتظار کولو ته ویل کېږي warten یعنی wait. همدارنګه aufwachen یعنی بیدارېدل wake up aufwachen. laufen یعنی منډې وهلو ته ویل کېږي run laufen منډې وهل. wollen یعنی غوښتل یا want ته ویل کېږي wollen. schauen یعنی لیدل نظر کول یا look یا څه شی لیدل schauen یعنی لیدل. wischen یعنی پاکولو ته ویل کېږي لاندې ورسره د انګلیس ترجمه ده wischen یعنی پاکول. arbeit کار ته ویل کېږي arbeit یعنی کار. schreiben لیکل schreiben یعنی دا هم یو فعل ده لیکل یو کار ده یو څه شی اجرا کول دی schreiben یعنی write لیکل. rauchen یعنی څکول smoke سګریټ څکول rauchen. همدارنګه spielen یعنی لوبې کولو ته ویل کېږي play یا تاسو یو گیم پلی کوئ یا یو گیم لوبه کوئ spielen د ټولو ته spielen ویل کېږي spielen. همدارنګه sport treiben یعنی سپورت کول یا do sport
Sport treiben. Sport treiben یعنی سپورت کول. Fernsehen یعنی تلویزیون کتل. مهربانی په کامنت باکس کې ولیکئ. Nur noch tschüss, د خدای په امان, bye bye und auf Wiedersehen.